په ننګرهار پوهنتون کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تعلیم الاسلام سیالۍ نتایج غونډه د محصلانو خدمتونو او همغږۍ ریاست په هڅو ترسره شوه. هغه محصلین چې د لومړیو 15 غوره محصلینو په لیکه کې راغلي وو په بېلابېلو ډالیو ونازول شول. په یاده غونډه کې د پوهنتون رهبرۍ ترڅنګ د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم هم ګډون درلود. نوموړي د یادو سیالیو د شفاف ترسره کېدو څخه خوښي وښوده او په محصلانو یې غږ وکړ چې د مسلکي زده کړو ترڅنګ باید دیني زده کړو ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د محصلانو د خدمتونو عمومي ریاست رئیس زیاتوي چې په یاده سیالیو کې تر 1800 تنو پورې محصلانو نوملیکنه کړې وه او له دغه سیالیو څخه یې هدف د محصلانو د فکر لوړونه او دیني برخه کې د علم زیادت و. خاص د محصلانو لپاره د دوی د مطالعې لپاره ډېره فایده کوي. دوی هڅېږي چې مطالعه وکړي او کسان کې د خپل تخصص د درس سره دیني پوهه کې هم زیادت راځي، فکر ته هم فایده رسوي. تر 3-4 لک روپۍ باندې خرچه وشوه زموږ. له بلې خوا هغه محصلان چې د غوره محصلانو په لیست کې راغلي خوښ او په راتلونکي کې دا ډول سیالیو د لا ډېر جوړېدو هیله لري. خوشحاله یم د ننګرهار پوهنتون رهبري شورا څخه د نورو محصلینو څخه چې موږ ته داسې زمینه برابر کړه او زموږ مطالعې ته وهڅولو. په آینده کې هم د دې محترمو مشرانو څخه دا هیله او آرزو لرم چې موږ ته داسې یو سیالیګان نور هم برابر کړي په اسلامي برخه کې. محمد آغا چې په یاده سیالۍ کې دویم مقام خپل کړی خوښ دی او دا ډول سیالیو د ډېرېدو هیله لري. د ننګرهار پوهنتون کې د نظام سیالي واخیستل شوه. خوشحاله یم چې د 15 محصلینو په کتار کې مې خپل دوهم مقام وکړ. له قدرمنو مشفقو مشرانو څخه نړۍ مننه کوم چې د محصلینو د علمي ظرفیت لوړونې په خاطر باندې داسې برنامې په لاره اچولې دي. بسیار خوشحال هستم که انسجام برای ما امتحان را برابر کرده بود تا که ما در آن شرکت کردیم و من الحمدلله در آن 12 نفر آمدم و از مقام میخواهم که دیگر همین طور مسابقه ها را بر راه بیاندازند تا که د یادو د ونډه چې د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي کې هم د ممتازو محصلینو تشویق او ظرفیت لوړونې لپاره ځانګړي پلانونه لري. عرفان الله صافی، سیمه نیوز، ننګرهار.